بدلون د پولیس رادیو سلسله واره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې. د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسې واورېدل چې ملک زمان لومړی د خاني په وسیله د اسلم پوله ووهله او بیا یې بیرته قدس ماما ته لمسون وکړ چې ګنې اسلم دا پوله وهلي. بل طرف ته زبیر او اجمل په دې سلا شول چې زاړه کارونه یې نه چلیږي او مجبور دي چې انساني قاچاق ته لاس واچوي. اوس به واورو چې خانۍ اجمل ته اقرار کوي او که انکار. سړی خو ښه ارامه ناست دی. ته صبر چې سترګې پرې پټې کړم چې پېژنې مې او که نه. والکه څوک یې ځان راوپېژنه، څه پوه شوې؟ که ته تکړه یې ته ما وپېژنه. یاره چې هر څوک یې خو سترګې مې خلاصې که، دومره زور دې ورکړی چې وړون به مې کې، څه پوه شوې؟ اوهو ما ویل وبه مې پېژنې، هر څه دې بې خونده کړل. اجمله ته ته چا ویل چې په ما سترګې پټې که؟ ستاسې لاسه خو مې په زړه دومره غټې غټې پولې ولاړې دي چې مې کوه پوښتنه، ته لا راته ځان نږدې یم کې. زه زما د خوا نه ځه شبه. اوهو خانیه ته خو سم غوسه یې، لرې کړه دا غوسې موسه یاره، ته خو زمونږ یار ملګری مو یې. خدای مې د ستاسې له ملګرتیا وساتي. دا ملګرتیا به داسې لکه دا ستاسې چې وي د بوسه خوسی مو رانه جوړ کړی و، مرګ یې حال مو کړم او اوس وایي ملګرتیا ده. عجیبه ده والا، څه پوه شوې؟ مخکې مو لږ غلط فهمي وه او هغه هم لرې شوه. اوس غواړو چې ملګرتیا مو له سره شي او ملګرتیا مو ښه پخه شي. زه پوهېږم چې ستاسو ارومرو څه مطلب دی. هغه متل دی وایي پیشو د خدای لپاره مږه نه نیسي. څه پوه شوې؟ دا منم چې مطلب مو شته، زه نه منکرېږم او نه درنه خبره پټول غواړم، خو یوازې زموږ د فایدې خبره نه ده، ستا د فایدې خبره هم ده. یاره نور مې په تاسې باور نه دی پاتې، ځکه څو ځلې مخکې مو په همدې ملګرتیا کې دوکه کړم، خو دا ځل در باندې اعتبار نشم کولی. څه پوه شوې؟ ګورم چې پیسې هر چا ته ورکړو نو کار راته کوي، خو ته مو ځکه خوښ کړې چې تا سره زموږ رازونه دي او ستا رازونه لمونږ سره دي. ښه به وي چې دا ملګرتیا بیرته تازه کړو. سمه ده، خو لومړی کار راته ووایه چې څه کار دی، بیا به زه درته ځواب در کوم چې کومې او که نه. څه پوه شوې؟ ای شاباسې، اوس هیله لارې ته برابر شوې. خبره داسې ده چې موږ د انساني قاچاقو کار پیلوو، غواړو چې تا هم ځان سره شریک کړو، خو ته په داسې کوې چې د کلي نه ځوانان راته برابروي چې موږ یې خارج ته ولیږو. ښه دا خبره وه، خلک به زه پیدا کم درته، خو زما برخه به څو یمه. څه پوه شوې؟ برخه؟ نو خو 3 نفره شریک یو، معلومه چې 3مه برخه. څه کوې؟ نیمه برخه غواړې که څنګه؟ سمه ده، زه به پې فکر وکړم، که خوښه مې راغله نو درته وبه وایم. څه پوه شوې؟ موږ دې په تمه یو، خو چې څومره زر کولی شي باید یې وکړې. خو ګوره دا ځل مو هم که کوم دم راته ایښی و نو بیا ګوره ستاسې ټول حال پولیسو ته وایم. څه پوه شوې؟ بېغمه شه یاره، داسې هېڅ خبره هم نشته. چې دا کور خو به مې نه وي غلط کړی، نه مې دی غلط کړی. ته صبر چې دروازه ور وټکوم، ته پکې څه وایې؟ ولکه دا څوک یې چې دومره په زوره دروازه ټکوي؟ ماته به یې کړې، بیا ګوره درنه تاوان اخلم. تاریخ ګواه دی چې بې تاوان اخیستلو ما څوک نه دي پرېښي. ته راوځه تاوان سریه، زه به تا ته تاوان وښیم چې تاوان څنګه اخیستل کېږي. ته پکې څه وایې؟ تره بچیه ته یې؟ دا دی درغلم، تاریخ ګواه دی چې زه مېلمه ته ډېر ژر وروځم. ته یو ځل را مخامخ شه، بیا به ګورو. ته پکې څه وایې؟ په خیر تره بچیه، ما خو ویل چې ته به ستړې مشي ته راځې او دا دی راغلی. تاریخ ګواه دی. تاریخ ګواه دی چې زه د ستړې مشي ته نه یم راغلی، بلکې زه درپسې په جنګ راغلی یم. ته پکې څه وایې؟ په جنګ راغلی؟ تاریخ ګواه دی چې ستړې مشي ته څوک په جنګ نه دی راغلی،
خو نه پوهېږم چې ته څنګه په جنګ راغلی یې. په جنگ په دې راغلی یم چې تا ولې هغه پوله وهلې ده او بیخي د نرۍ پر ایښې ده. مطلب که بل ځل دې ووهله نو بیخي به زما پټي ته راواوړې. ته پکې څه وایې؟ او ځینو ځایونو کې خو دې پوله ختمه کړې ده. زما پټي کې دې هم پوله جوړه کړې ده. ګوره تره بچیه، د پولې وهل خو اول تا کړي وو چې زما د ځمکې طرف ته راغلی یې. زه دروغ نه وایم، ما هم پوله ووهله، خو ملک دې خیر یو چې راغی او زه یې منع کړم. تاریخ ګواه دی چې ما د درېیم ګړي خبره ځمکې ته نه ده غورځولې. ما ته له ځانه ښه سړی مه جوړوه. پوله دې وهلي اوس زما له ویرې په منکرېږې. خو زه دې پېژنم، ته پکې څه وایې؟ او تا ته هم دا معلومه ده چې زه جنگ نه غواړم. څوک چې جنگ کوي نو بیا سم جنگ ورسره کوم. تاریخ ګواه دی چې اسلام په جنگ کې څومره میړنی دی. چې داسې ده نو بیا واخله جنگ. وای وای تا خو زه مړ کړم. والله که دې هم داسې پرېږدم. تاریخ ګواه دی چې ما دومره وهل کله هم نه دي خوړلي، خو زه خپل بدل چاته نه پرېږدم. زه لاس دې خلاص، توره دې تېره چې څه کولی شي هغه وکړه. ته پکې څه وایې؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم سلام. ستړی مشه اجمل خانه. ما خو ویل ته به خانۍ له ځان سره لاس نیولی راولې، خو ته خو تش لاس راغلی. ولې خانۍ دې ونه لیده او که در سره رانغی؟ خانۍ مې ولیده او له ځان سره مې هم راوسته، خو هغه رانغلو. زه پوهېږم هغه به زموږ نه خفه وي او خفګانې حق هم جوړیږي، ځکه موږ ورسره کوم ښه کړي چې هغه به یاد وساتي. بالکل همدا خبره ده. له موږ ډېر ګیلمان وو، ویل تاسې را سره ډېر بد کړي دي. په یو ځل نه، بار بار مو را سره بد کړي دي. ښه نو د خانې نه لاس وینځو او که کوم بل نفر پیدا کوو که څه. نه یاره، زه چې درته ژوندی یم بل نفر ته څه اړتیا ده؟ ته دې راته په رښتیا هم ژوندی، خو زه د خانې پر ځای د بل نفر خبره کوم. خو زه هم د خانې خبره کوم چې بل نفر ته اړتیا نشته. خانه مې درته تقریبا رضا که. چې رضا دې کړ نو ولې در سره رانغی؟ خبره داسې ده چې نیمایي رضا شوی. مطلب لالچ مې ورته ورکړ او ځینې خوندور شرایط مې ورته ویل چې موږ سره به شریک شي، خو هغه ویل زه به پرې فکر وکړم او که خوښه پې شوه نو بیا به در سره وغږېږم. داسې نشي کیدای چې کوم بل نفر پیدا کړو او هغه ته د خانې دنده وسپارو. ما ته خو په دې کلي کې کوم بل نفر نه ښکاري، ځکه خانه یې داسې انسان دی چې یو خو د ټول کلي سره سلام علیک لري، یعنې ټول پیژني، او بله دا چې موږ خپل راز د هر چا سره شریکولی هم نشو او نه په هر چا اعتبار کولی شو، او تر ټوله مهمه یې دا چې زموږ د لاس لاندې هم دی. هغه خبره خو دې سمه ده چې د اعتبار سړی دی، ځکه موږ څومره ووهه خو ده تر اوسه نه زموږ خلاف کوم شکایت وکړ او نه یې پولیسو ته شیطاني وکړه. البته زه دلته اندېښمن یم چې که خاني انکار وکړ نو بیا به څه کوو؟ بیا به بل نفر پسې ګرځو، خو لږ سخته به هم وي.